د لغمان والي وایي سولې لومړیتوب دی او د رښتینې سولې راتګ لپاره د ولسونه له خپل حکومت سره لاسونه یو کړي ترڅو له ګڼو اسانتیاوو څخه برخمن شي. نن د سې شنبې په ورځ د مرغوي په 25مه د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ علیشنګ ولسوالۍ ته په خپل کاري سفر کې د بېلابېلو سیمو د یو شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو او مدني فعالانو سره ولیدل. په همدې موخه د علیشنګ ولسوالۍ په مقر کې د ولسونو او مسؤلینو یوه ستره غونډه جوړه شوې وه چې پکې د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ سربیره د ملي اردو د لومړي پلې لواء قومندان برید جنرال محمد یوسف نیازي، امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرؤف روزګاني او د یادې ولسوالۍ د بېلابېلو برخو مسؤلینو او ولسونو برخه اخیستې وه. په پیل کې د علیشنګ ولسوال حاجي الف شاه په خپلو خبرو کې ولسوالیو ته د ښاغلي ننګ سفرونه او له ولسونو سره نږدې ناستې د ښې حکومتولۍ یو اصل یاد کړه او د یادې ولسوالۍ په هر اړخیز وضعیت یې تفصیلي خبرې وکړې. هغه د سولې، امنیت، بیارغونې او ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسونو د همکارۍ یادونه وکړه او ځینې پیشنهادونه د ولایت له رهبرۍ سره شریک کړل. د علیشنګ ولسوالۍ د انکشافي شورا په استازولۍ حاجي اشرف په خپلو خبرو کې د ولایتي ادارې له ټولو پروګرامونو څخه ملاتړ څرګند کړ او په دغه ولسوالۍ کې د کرنې، پوهنې، روغتیا او نورو بېلابېلو برخو کې خپلې ځینې ستونزې او وړاندیزونه بیان کړل. هغه دغه راز یادونه وکړه چې د ټولو پرمختګونو کلي سوله ده، نو دوی به د ولسونو او قومي مشرانو په مرسته په دې برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. د دیموکراسي د حکومت اولی اصل چې حکومت خلکو د خوا نه جوړ دی او د خلکو ستونزه دوی باید د نږدې نه واوري او په ټولو مسایلو کې خلکو ته مشارکت ورکړي. بیلګه یې همدا ده چې جناب والي صاحب، قومندان صاحب د امنیې او د دوی هیئت رهبري دلته تشریف لري. عزیزانو، امنیت چې امنیت نه وي کار پرمختګ نشي کولی. د اداري کارونه هم ګډوډي، پرمختیایي کارونه هم ګډوډي. چې یو څوک مطمئن نه وي هغه به په محلاتو کې څنګه موږ او تاسې ته کار وکړي. د حکومت حمایت په دې توپو ټینکونو باندې هم نه کېږي چې تر څو د یو نظام تر شا ولسونه او ملت ولاړ نه وي. هغه حکومت چې د ملت او د خلکو تایید ورسره وي هغه یې څوک نشي تخریبولی. دغه راز قومي مشرانو معلم اسدالله او ضابط علي محمد هم په خپل وار له ښاغلي ننګ څخه مننه وکړه چې د دوی ستونزې او غوښتنې د حل په موخه له نږدې واورېدې. دوی د افغان ځواکونو میړانه وستایله او له خپل لوري د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ملي اردو د لومړي پلې لواء قومندان برید جنرال محمد یوسف نیازي وویل چې افغان ځواکونه تعرضي حالت کې دي او د خپلې خاورې او ولسونو ساتنه یې تر ټولو ستره دنده ده. هغه زیاته کړه ولسونه دې د تل په څېر د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړي ترڅو دوی د حکومت له ګڼو پروګرامونو څخه برخمن او هم به ژوند په ارامۍ کې تیر شي. زموږ قوتونه د دفاعي حالت نه باید تعرضي او تهاجمي حالت ته راووځي. موږ د هغه هدایت په اساس په تېره میاشت کې د الینګار په استقامت باندې عملیات درلودل. نن د علیشنګ ولسوالۍ په استقامت راغلي یو. هدف هم د ولسونو د ځپلو څخه نه دی، هدف هم ولسونو ته د صلح او د امنیت د تامین په خاطر باندې. تاسو ولیدل چې په تېر کوچني اختر کې د سولې پیغام چې د جناب محمد رئیس جمهور لخوا د یوې هفتې له 10 ورځو لپاره هغه شو، ولې د طالبانو لخوا نه 3 ورځو لپاره هغه ومنل شو. تاسو ول د ولسونه او د موږ هغه مخالف جهات چې په یو بل ته په غېږ سره ورته د دغو علماو، د دغو د سپین ږیرو، د دغو ولسونو سره موږ مخته ناستې دوی د برکت نه د تاسو اولادونه دي هغه او په امنیتي ځواکونو کې هم ستاسو هغه درون پیټی تاسو په اوبو باندې وړئ. که د امنیتي ارګانونو جنازې دي او که د مخالفینو جنازې دي، دواړه یې تاسو په اوبو باندې، ځکه دواړه یې تاسو اولادونه دي. نو هغه ته چې لبیک ویلې موږ په لوی اختر کې د 3 میاشتو ورباندې تقاضا وکړه د موږ د حکومت، ولې د بیروني بادارانو او د بیروني خلکو په وسیله باندې هغه سوله هغه چاودنه ده
او دوی جنگ ته ادامه ورکوي. په همدې حال کې د لغمان امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرؤوف روزګاني هم له خپل لوري د یادې ولسوالۍ ټولو اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د سر او مال ساتنه به کوي. هغه د قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو او د ټولنې له بېلابېلو اقشارو څخه غوښتنه وکړه چې افغان ځواکونه ستاسې اولادونه او ستاسې په مرسته به لا نور هم مخ ته ولاړ شي. امنیت د ژوند ضرورت دی. چیرې چې امنیت نه وي د ژوند ټولې چارې به پرچا وي، هغه که معارف وي، هغه حتی مدرسې به هم ونه چلېږي. د امنیت په راوستو کې که ولسونه لاس سره ور نه کړي، تنه ما او قومندان صاحب لواء یا نظامي بخش څه نشو کولی. قومندان صاحب لواء وویل موږ تاسې اولادونه یې زموږ اعمالو تاسې وینئ، داسې راسې په هر څه سره پوهېږو. بله خبره کله کله موږ یادوو د طالب په موجودیت کې زموږ د مشر، زموږ د سپین ږیري، زموږ د عالم عزت سته، اسپین ووایاست ستا خو نشته. زموږ د ټولنې عزت زموږ د مشرانو په عزت کې دی. خپل مشرتوب، خپل رسالت ادا کړئ، دغه خلکو ته مخ ور واړوئ. موږ یو بل وخت موږ تاسې په مجلس کې سره یاده کړله، که چیرې دغه جمع، دغه فعلي چې موږ ته دلته ناست یو، که چیرې داسې په زغرده ودرېږو په دغه الیشن کې به څوک ټک هم ونه کړي. د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ په خپل لارښوونکې او عالمانه وینا کې د سولې په ارزښت او د جګړې په زیانونو هرړخیزې خبرې وکړې. هغه وویل زموږ ټاکنه سوله ده نه جنګ، خو ولې په اوسنیو شرایطو کې مکلف یو چې د خپلې خاورې او ملي نوامیسو ساتنه وکړو. دلته خو موږ ډېر نه راځو، اما دا معنا نه لري چې مسایلو سره ارتباط نه لرو. مسایل روزمرګي لرو، هره ورځ تاسې راځئ یا مشران راځي یا مسایل راځي. دا لغمان چې ده د همدې ولسوالیو کلو نه عبارت ده. که دا نه وي خو د لغمان خو مرکز ته مهترلام ته نه وایي. نو دا د موږ وجیبه ده، وجیبه فریضه چې ولس ته خدمت وکړو. د ولس هغه دردونه، هغه مصیبتونه چې دوی ورسره مواجه دي یا مواجه کېږي، هغه که آفات طبیعي دي، هغه که انساني دي، که نور دي، د دې وجیبې ادا کول پر موږ باندې فرض ده. دلته چې موږ ناست یو په درې برخه ماموریت لرو. ماموریت نظامی داریم، ماموریت ملکی داریم، ماموریت عدلی داریم. عدلی عدالت که میگیم عدالت برای همه، عدالت توازن میگه، عدالت برابری را میگه، عدالت خوبی ها را میگه و غیره. ولی تامین امنیت این وجیبه بسیار حیاتی است. این ماموریت است که یعنی یکی وظیفه جنگ است. جنگ انتخاب ما نیست، جنگ ناگزیری است، یک مجبوریت و این مجبوریت هم واجب است بر ما، او را مدام و این جنگ دفاع مقدس است. عزیزان او دادی مشروع دفاع جنگ ده، یعنی دی پر من واجب ده، فرض ده پر من باید. به خاطر ازی که ما تعهد کردیم قماندان ما، بزرگای ما، که دفاع از نوامیس، دفاع از سر و مال مردم واجبه ماست. این را خامخواه میکنیم. بله چاره نست عزیزانو. زه چې ستاسې والی یم، هلته زما دا وظیفه چې زه ونه کړم دا خو بیا خو نو ګناهګار یم. ښاغلي ننګ زیاته کړه سوله د ستر څښتن غوښتنه ده او د حکومت دنده ده چې ولسونه په ارامۍ کې خپل ژوند تیر او له خدماتو څخه برخمن شي. نوموړي د پوهنې، روغتیا، بیا رغونې او د کرنې په برخه کې د ولسونو ټولو غوښتنو ته بشپړ ډاډ ورکړ چې په روان مالي کال کې به ټولو غوښتنو ته رسیدګي وشي. د معارف او د صحت عامې په برخه کې پروژې لرو، د دریاب په ارتباط باندې پروژې لرو. د وطن ګټو کیسه لږ وروسته کوم. پاتې شوه د انتخاباتو مسله. انتخابات واجب دي، یعنی د امیر ټاکنه د دین حکم ده. عینوا فیکم امیرا ولو کنتم ثلاثه، وایي که تاسې درې هم وئ یو امیر به ټاکئ، نو دا د دین مسله ده. انتخابات دا د کوم دنیا فرمایش نه ده، دا زموږ واجب ده. بې نظامه نسته نظام، یعنی ژوند نه چلیږي. د یادونې وړ ده چې د لغمان والي له دې وړاندې هم الیشنګ او ټولو ولسوالیو ته په ځلونه سفرونه کړي او له نږدې له ولسونو سره په بېلابېلو موضوعاتو ناستې ترسره کړي دي.